اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورک شوي مال د ملاوېدو دپاره دریم عمل سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د دې نه مخکې ما تاسو ته دوه عملونه وښودل. یو چې کوم دی هغه د غل چې وجود پړسېږي او دویم په خوب کې د غل معلومېدل. دا دریم عمل چې دا هم ډېر مجرب عمل دی. که د چا نه یو شی ورک شي او دا داسې شی دی چې هغه مخکیني عملونه خو دا و چې چا پرس نه پیسې وځي یا کور نه پیسې وځي یا دراز نه پیسې وځي. دا داسې یو شی دی چې تا اوس مثال یو ځای کې یو پلاټ کې یو سامان ایښودی دی یا چېرته کارخانه ده یا چېرته ګودام دی او تا نه پیسې وځي او یا درنه څوک څه مال پټ کړي ګاډی بل څه وي بل څه وي نو هغه به تاسو ته چې را واپس کېدو به څه کېږي. نو دا د صورت طارق عمل دی، ډېر اسان عمل دی. اوس دې باره کې زه یو شي نه لږ تنګېږم چې سوره طارق چې کوم دی اوس چا قرآن نه ویلی نو زه خو هغه دپاره دا اوس لکه ناممکنه خبره چې اوس لاړ شم یو ځل هغه ته یا زه قرآن ویم. نو سوره طارق هر سړي له خو لول پکار چې قرآن ویلی که هغه نه بیا د بل چا ته ووایي هغه د کور بل فرد وله دا عمل وکړي. سوره طارق په اخره سپاره کې دی. نو چا کور نه چې غلا شوي نو هغه دا سوره طارق په دوه طریقه ویلی کېږي. که د مازدیګر مونځ نه پس وی نو 40 مرتبه به سوره طارق وی. نو انشاءالله العزیز درې خبرې به کېږي، یا په خوب کې یا په ویښه باندې د سړي پته به لګېږي او دا غل به نیول کېږي او د ده دا مال به را واپس کېږي. او که سحر مونځ نه پس کوي نو سحر مونځ نه پس کمې کمرې نه کم دکان نه کم ګودام نه کم ځای نه چې غلا شوي د هغې چې کم عام ګیټ لارې نو اوس دا ضروري نه ده. اوس کمره ده کمرې نه غلا شوې ده نو د کمرې په درشل کې به ودرېږي. که د ګودام نه غلا شوې ده لکه د غټ ځای نه غلا شوې ده هغه ځای په درشل کې به ودرېږي په کوم ځای چې مال وتی نو هغه ځای کې به سحر مونځ نه پس ودرېږي. سرتور سر 7 ځل به صورت طارق وي. نو انشاءالله العزیز دا چې کوم دی دغه چې کوم د غلا مال دی دا هم تر را واپس کېږي او دا غل چې دی دا به رسوا کېږي. د دې به پته ولګي چې فلانکي سړي غلا کړې ده. نو دا ډېر زبردست شی دی او دا بل دې دپاره هم دی که د چا د کور څوک تښتېدلی وي بعضې وخت کې کورونه ماشومان د چا وتښتي یا غټ وتښتي او هغه بیا خلک پریشانه وي نه راځي او د کور خلک وایي چې دا اوس واپس کور ته راشي نو دا سوره طارق د هغې دپاره هم ډېر مجرب دی. نو دا هم بلکل تاسو به دې باندې کولی شئ چې سوره طارق د مازدیګر مونځ نه پس 40 ځل یا سحر مونځ نه پس 7 ځل انشاءالله چې 7 ورځو پورې د عمل کوئ الله رب العزت به ستاسو دغه ورک شوی انسان یا ورک شوی مال دا به تاسو ته را واپس کړي. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله که ژوند وفا وکړه بیا به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازه غواړم د الله په امان.